حضرت مالک ابن دینار ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی. نو دې په لاره تېرېده، ماشومانو لوبې کولې. نو دې یو ماشوم داسې دی غاړې ته ولاړ دی او جاړي، خپه ولاړ دی جاړي. نو مالک ابن دینار ماشوم ته آواز کې بچې دلته راشه، وی دا نور واړه لوبې کوي او ته لوبې نه کې، څه چل شوی دی، مور والے که پلار والے؟ ماشوم ورته وی بابا زه خو لوبو له نه پیدا شوی چې لوبې کوم. ته څه له پیدا؟ وی زه خو دې له پیدا یم چې الله قرآن شریف کې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې ما انسان او پیریان د عبادت لپاره پیدا کړي، لوبو له نه پیدا، زه خو عبادت له پیدا یم. وی دا جاړې ولې؟ مور پلار وهلې ځکه جاړې؟ وی نه، ای بابا په دې نه جاړم، خو بار نه کور ته راوتم، د قیامت ورځ راته رامخکې شوه، جاړه راله. چې د قیامت په ورځ به دا ټول خلک دومره تنګ شي، دومره چې دی به وایي چې یا خدای پاکه دا دوزخ ښه دی، خو چې دې غم نه خلاص شو. نو حضرت آدم علیه السلام پسې بلال شي چې سپارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي، نو به ورته انکار وکړي. نو حضرت نوح علیه السلام پسې بلال شي، نو به ورته انکار وکړي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام پسې بلال شي، اب هم انکار وکړي چې لست لذلک، زم دا کار نشم کولی. نو حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه په ټول پیغمبرانو به وګرځي، اخره کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي ګرځي. دا یاره مې په دې زړه کې راله، نو جړه راله. نو مالک ابن دینار ورته وایي بچې وی باید چې مونږ وجاړو. ته ولې جاړې؟ ته خو ماشوم یې، ماشوم له خو د دوزخ اور نشته، ته ولې جاړې؟ ماشوم ورته څه وایي؟ وی کاکاجي، وی زما مور چې کله خشاک بلی که نه اور بلی، وی دا غټې دړې غټ لرګي چې بلی کله نو دا نه بلیږي، نو دا واړه واړه ته توتن کی، دا نری نری ډکي راغونډ کی توتن کی، دې ته اور بل کی، نو بیا پې د پاسه غټې دړې کېنې. نو زه یریږم مونږ توتن کی یو. هسې نه چې د جهنم اور الله بلی او ګرمۍ او وایي چې دا ماشومان دا توتن کې راولی چې دا ورته لاندې بل کو، د پاسه به پې غټ اور بلیږي. او کاکاجي د یو سړي لرګی دی، یو سړي سره ماشوم ورته وایي کاکاجي یو سړي سره لرګی دی، د هغه خوښه ده که کټ ته جوړی، د هغه خوښه ده که میز ته جوړی، د هغه خوښه ده که تخته پوش تخت ته جوړی، د هغه خوښه ده چې قیمتي لرګی دی اور پسې ږدي. نو موږ هم د خدای ملک یو، د الله خوښه ده چې سره سره کوي، هېڅ پته حساب کتاب به نه کوي ما سره به کاکاجي، که ووایي چې بس دا زما خوښه ده او دا ماشومان دي او دا جهنم کې ویښ کې اچوم او دا بوډاګان پې د پاسه اچوم، نو بیا به مې ته تخلاص کړې کاکاجي. په دې جاړه مالک ابن دینار ورته وایي په ډېرو استادانو په ډېرو بزرګانو ګرځېدلیم، خو بچې چې نن تا ما ته کوم نصیحت وکړو، زړه کې راته کوم درد پیدا کړه، دا ماله چا هم نه دی پیدا کړی. دا حقیقت دی.